ملامت په تیرې دا ملامت کار دې کړو نو خان په مړه ګېډه خو ساره هم ګیا نه خوري او تا د بني ادمه به خوله کې شوړې ورکولې نه ما چې دومره تاوان کړو هغې ته به مې کوم نه تاسو مې بیړه کولی که نه د شوم سړي ډوډۍ د چا نه ازمېږي زه شوم یم چې یو سړی د نوکر تنخوا ته غلي نه شوم نه نور څه په دې خولې کې توتړو بسه باندې یاره خان تا ته خو د خوله معلومه ده که نه دې زه ډېر ښه پېژنم دې زما په تاوان خوشحالېږي دې دومره تاوان ته فاجبو خدای والي ښه ده پته یې زه ورته راګېرم پسې چل ولي ځان ته رانږدې کوم هغې ځنه دومره لاړل چې ورسره باندې کیس نه تیاري د دې کیس نه وېرېږم خو هغه زوړ کیس راپسې ورناشي دغه باندې چې وکړو خان یاره خان یو خبره مې نه منې چې یو چل درته وښیم څه چل دی دا ولایتي خلک د ډوډیانو موډیان دونه شوقیان نه څه ګفټونه وله واخله ګفټونه ګفټونه څه ته وایي کشر خان به دې پوه کړي بچې ګفټونه سي ګفټونه هر څه کېدای شي خو دار او باسئ بیوقوفه دا هیڅ د چا د اړخې د چا دپاره د مینې محبت قیمتي ډالۍ مینه محبت زمونږ خان نه پېژني هلکه شکنجبي نه غلې کښېنه باره خبره کې مه راځه نه کړې شکنجبي نو کوم ته به تېر کړم دا ګفټ یعنې دا تحفه به چاله ورکوي دادا ستا په خیال څوک کېدی شي بچې زما په خیال کې Good evening, Mary. Good evening. Are you an Englishman? Oh, no. No English. Oh, I see. You're Murad Ali. وای خدای کو تا خو په دې جامو کې مو پیژندم ته دلته ولې راغلی ما تاله ګفټ راوړی دی ګفټ دا یو نوی ماډل کار تا دپاره Very strange. تاسو خپل بګۍ کې ګرځئ او مالا کار ګفټ کوئ ګوره میری زما پلار ډېر شوم سړی دی ډېر کنجوس کنجوس What's کنجوس کنجوس هغه یي چې خپل جوس کې د بل بې ضرورته ډوډۍ هم نه خوري خو د ضرورت په وخت خپل ځان هم وژني ضرورت زما ضرورت ته یې میری چې د کله نه ما ته لیدلې ما له خوب نه راځي ته دا خوب ګولۍ ولې نه خورې د خوب ګولی sleeping pills د خوب ګولی خو زما د منت دا جولی میری تا خو زما خوبونه آرام کړي دي او زه تا خوب کې لیدل نه غواړم ته کوې ته خودي شو ما زما خبره جواب راکړه جواب تا خو زه ډېر ښکلي خوب نه را بیدار کړم دادا په تا ده چا وشوه اوس زه راته په ویښه خوبونه لیدل شروع کړه خوبونه نه ګفټونه همدغه خو ورته پوهېږم چې دا ګفټونه به سي تا خو خلک دومره خفه کړي دي چې په ګفټونو به هم رضانه کړي بچې داسې هم دا څوک شته چې جلات خان غواړي او رضا به نه شي بیا راوباسئ 5,000 روپۍ 5,000 شکنجبي نه وکړو او بس چې زه به د سکنجبین شربت هم درکړم خو ته جیب ته لاس کړه ستاسو څه مطلب دا 5,000 روپۍ زما د جیب نه واسه د کمالدین په جیب کې اچوئ څه څیزونه سامانونه دا ما جرم څه کړی دی وای په خوراک د سړي د صحت خانه ړنګه کا او وی چې زما جرم څه دی خو جګ جوړ شوی دی بچې په ظاهري بوتې مغلېږه خان دننه یې ویله ټوله مشینري خوځولې ده